Assalamualaikum dear students. نن چې کوم زموږ د کلاس ټاپک ته هغه د موږ سره شیپس کمانډز. نن به موږ په دې کلاس کې ډیټیل سره د شیپس کمانډز کو دا به ډیسکس کو. زرا علم دلته سمبل د شیپس باندې مې کلیک کو. دلته موږ وګورو نو موږ سره ډیفرنٹ ټایپس اف شیپس دي راغلي دي. لایک ما سره لاینز دي، سیم اس ریکټنګل شیپ دي، د قشان دي بلوک ایرو دي. دا به موږ سره ډیفرنٹ ټایپس دي د شیپ د پاره. اوس که زرا شم لایک موږ د سٹارټ کې وګورو دلته ما سره واغشو ریکټنګل شیپ مې واغشتو داسې مې ډرا کو. صحیح شو. دلته ما سو یو ریکټنګل شیپ ډرا کو. اوس کله د شیپ باندې مونږ کلیک کوو نو مونږ سره دلته یو شیپ فارمیټ ټیب اوپن کیږي. سره اوپن کیږي شیپ فارمیټ ټیب را اوپن کیږي. لایک را لم واپس مې دا ډیلیټ کو، انسرټ ته براشو، انسرټ کې به کلیک کو شیپس باندې. صحیح شو. دا به موږ سره ډیفرنٹ ټایپس اف شیپس دي. چې کم ټایپ اف شیپ موږ لګول غواړو دلته نه ایزیلی لګول شو. ټیک تا. اوس هم چې په خپل ډاکومنټ کې زه کوم یو شیپ لګوم. صحیح شو. لا یو ډیزاین جوړوم زم چې لکه زه په دې کې سی وی ډیزاین کوم کې زما شیپ ضرورت راځي. سیم ایسټز مونږ یو سټوډنټ کارت ډیزاین کوو، لا مونږ سره یو سرټیفیکیټ ډیزاین مونږ جوړو نو مونږ سره بیا د شیپ ضرورت پاره کې راځي. صحیح شو. نو لایک زرا علم دلته ما یو ریکټنګل شیپ واغستو داسې مې ډرا کو. صحیح ده کنه. دا موږ یو ریکټنګل شیپ رالو. سیم ایسټز یو بل ریکټنګل شیپ مې راواغستو د قشان دي سمپل مې ډرا کو. صحیح شو. دا به موږ سره راغلي دي شیپس راغلي. لایک زرا علم دا مې ختم کو. سیم ایسټ زرا علم دلته یو بل ریکټنګل شیپ ډرا کوم. صحیح ده. را علم دلته نه مې دا شیپ ډرا کو. ټیک تا کنه. اوس دا شیپ ما دلته ډرا کو دی دا چې کم پیل کلر دی شیپ پیل در علم هغه مې بالکل وایټ واغستو داسې. صحیح ده. سیم ایسټ ما سره چې کم دا کلر راغلی دی شیپ پیل باندې وکلیک کو، لایک دا به ما داسې گرین ټایپ واغستو. ٹھیک تا. سیم ایسټز واپس انسرټ در علم دا اوس موږ څه انسرټ کو، شیپ انسرټ کو. ها شیپس ته براشو. لایک زر علم دلته نه یو بل شیپ را واغشتو، لایک دا یو مې را واغشتو. صحیح ده کنه. نو دا به موږ سره داسې یو شیپ رالو. د قشانتي مونږ د شیپس سره شو او دلته نه یو بل شیپ راوالو. فور ایگزامپل دا یو شیپ مې را واغشتو، دا مې دلته سکو دا سٹار مې داسې ډرا کو. صحیح ده کنه. نو موږ سره دلته یو ډیزاین جوړی کنه. اوس لایک زم چې دا کلر بالکل زه ختموم را به شو دلته نو دا کلر سکو. لایک ما سره دا پیل کلر چې کم دی دا مې بالکل وایټ دی کې واغشتو. دا کلر مې بالکل شیپ پیل کې سوا واغشتو، وایټ مې واغشتو. ټیک تا. دلته موږ سره رالو یو پلیګ رالو. دا چې کوم آوټ لاین دی دا ختموم، شیپ کې به کلیک کو، شیپ فارمیټ ته براشو، شیپ آوټ لاین کې به سکو نو آوټ لاین وکو. ټیک تا. ما سره چې کوم د دې آوټ لاین دی شیپ کې به کلیک کو، شیپ آوټ لاین ته براشو، دا به سکو نو آوټ لاین وکو. نو موږ سره دلته وګورو نو یو ډیزاین موږ سره سکیږي جوړیږي را سره. ټیک تا کنه. نو دا سه ټایپ اپ ورته موږ سوایو شیپ ورته وایو. موږ سوکل ریکټنګل شیپ هم کمباین کو یو پلیګ هم ډیزاین کو. صحیح شو. اوس د شیپ کې کله موږ کلیک کو، لایک دا شیپ ما دلته نه ختم کو. صحیح شو. دا یو مې ختم کو. واپس انسرټ تر علم د شیپ کې مدل دسه واغشتو، نیو ډراین کینواس مې واغشتو. ټیک تا. سیم اس زل در علم او دلته نه یو شیپ داسې ډرا کو. ټیک تا. اور ور سره مې دلته یو بل شیپ واغشتو، لایک ما کم یو شیپ واغشتو، دا یو شیپ مې واغشتو. ټیک تا. ټو ټایپ شیپ موږ سره راغل. اوس د شیپ کې موږ وګورو دلته کلیک کو او دلته راشو د لاین باندې کلیک کو. څه باندې؟ د لاین باندې. زرا علم دلته نه مې څه واغشو لاین دی لور کو داسې. صحیح شو. نو د دې ځان له خپل کې ریلیشن جوړ شو. اوس ګور موږ د ایڈجسټمنټ کو، لایک زرا علم دا شیپ مې څه واغشتو، دا شیپ مې بالکل دې سره ایڈجسټ کو داسې. صحیح شو. اوس د دې خپل کې ریلیشن جوړ شو. کوم دی له موومېنټ ورکو دا بدل د ایڈجسټ کیږي، دا بر سره داسې ایڈجسټ کیږي. صحیح شو کنه. نو دا به موږ سره راغلي دي کینواس راغلي. ټیک تا. نو دلته موږ ایزیلی یو ډیزاین جوړول شو. ها انسرټ باندې وکلیک کو، دا به موږ سره راغلي دي شیپس راغلي چې کم ټایپ شیپ موږ لګو ایزیلی دلته هغه شیپ لګول شو. ټیک تا. اوس د شیپ کې موږ وګورو دلته موږ سره راغلي دي ایډیټ شیپ سره راغلي دي ایډیټ شیپ. ایډیټ شیپ باندې وکلیک کو. دلته ما سره راغلي دي چینج شیپ. که زم چې دا شیپ ما سره راغلی دا چې چینج کوم نو دا بس کېږي چینج کېږي برا سره. ها ایډیټ ته براشو، چینج شیپ باندې وکلیک کو. دلته موږ سره راغلي دي ډیفرنٹ ټایپس راغلي چې دا شیپ موږ سره څه کوي دا سره چینج کوي. صحیح ده کنه. سیم اس ایډیټ شیپ باندې مې کلیک کو، دلته مې کلیک کو ایډیټ پوینټس باندې. زم چې دا پوینټس ایډیټ کم نو موږ دلته نم دا پوینټس ایډیټ کول شو. لایک زرا علم دا پوینټس دا سیلم دا سی برازي. صحیح شو. چې څونه پوینټس موږ ایډیټ کو دلته نه ایزیلی ایډیټ کول شو. دا پوینټس مې دا سی واغشتو. ټیک تا کنه. نو دا به موږ سره کم کمانډ دی ایډیټ پوینټ چې موږ سره کم شیپس راغلي دلته نه ایزیلی ایڈجسټ کول شو لګول شو. ها شیپس سره علم لایک دلته نه ما یو ریکټنګل شیپس کو داسې مې ډرا کو. صحیح شو.
داسې ما یو شیپ څه کو دا مې داسې ډرا کو. اوس په دې شیپس کې مونږ وګورو که نه لایک دلته رالم کلیک مې کو ایډیټ شیپ باندې او ایډیټ پوینټس باندې مې کلیک کو. نو که زه راشم دلته کلیک کوم او یو ډیزاین جوړوم نو دلته نه مونږ عموم دی له څه کولی شو یو ډیزاین ورکولی شو. لایک زه رالم دلته مې کلیک کو دلته نه مې داسې یو ډیزاین واغوشتو جوړېږي که نه. نو دا به مونږ سره څه راغلی دی ایډیټ پوینټس راغلی چې کم ټایپ مونږ لګو دلته نه لګولی شو. شیپ پیل ته رالو کلر مو له بالکل چینج کو صحیح دی که نه. نو دا به موږ سره یو سمپل کمانډ راغلی چې څه کو دا شیپ کم دی دې ته ایډیټ پوینټس موږ لګو نو دلته نه لګولی شو. شیپ کې به کلیک کو شیپ فارمیټ ته به راشو ایډیټ پوینټس بیا به موږ سره راغلی دی ډرا ټیکس باکس. ډرا ټیکس باکس موږ سره څه کار کوي ډرا ټیکس باکس باندې کلیک کو لایک زه دې دپاسه ټیکس لیکم صحیح شو. دلته زه څه ټیکس لګوم نو دلته نه موږ دې ډرا ټیکس باکس کې لګولی شو. لایک ما پکې پاکستان ولیکلو ټیک ده که نه. نو دلته که مونږ وګورو نو داسې پکې موږ سره راغلی دی صحیح شو. هلکه زه یم چې ما سره کم دغه راغلی دی ټیکس باکس راغلی دی نه د زه څه کوم دا پیلینګ کلر ختموم. نو شیپ پیل ته به راشو دلته به کلیک کو په څه باندې نو پیل باندې او چې کوم دا آوټلاین دی کلیک وکړو په څه باندې نو آوټلاین باندې ټیک ده. نو دا به موږ سره سمپل داسې یو ټیکس راغلی دی صحیح شو که نه. نو دا به موږ سره څه دی ټیکس باکس دی. زه رالم دا مې دلته نه ختم کو سیم ایس شیپ باندې مې کلیک کو بیا نیکسټ مونږ وګورو دلته راغلی دی شیپ پیل صحیح لیکلی دی شیپ پیل. نو که زه راشم د شیپ پیل باندې کلیک کم دلته زه کم ټایپ آپ کلر لګوم نو د شیپ پیل نه لګولی شو. ها چې کم ټایپ مونږ شیپ پیل کې لګو دلته نه ایزیلی لګولی شو صحیح ده. بیا نیکسټ مونږ وګورو په دې ځای کې څه راغلی دی شیپ آوټلاین. اوس زه چې دا کم بار ایریا راغلی ده مونږ سره دې ته څه وایو شیپ آوټلاین ورته وایو. که زه راشم د شیپ آوټلاین باندې کلیک کوم او زه چې دا شیپ آوټلاین ختموم نو آوټلاین باندې به کلیک کوم او که نه زه چې دا آوټلاین ورته څه کوم انکریز کوم نو دلته نه شیپ آوټلاین لګي. که زه راشم د آوټلاین له کلر چینج کوم نو دلته نه ولا کلر هم چینج کولی شم. نو دا به موږ سره راغلی دی شیپ آوټلاین راغلی. ها سیم ایس شیپ کې کلیک کو شیپ فارمیټ ته راشو بیا مونږ لږ شان پریویس راشو دلته وګورو د شیپ سټایل باندې کلیک کو نو دا موږ سره د شیپ سټایل راغلی. ها چې کم ټایپ مونږ لګو دلته نه به هغه ټایپ کلر دلته څه کېږي اپلای کېږي او په دې موږ سره ها چې کم ټایپ مونږ لګو ایزیلی لګولی شو دلته نه صحیح ده. نو دا به موږ سره راغلی دی شیپ سټایلز راغلی. ها شیپ سټایل مونږ دلته نه ایزیلی لګولی شو صحیح ده. شیپ پیل شو شیپ پیل باندې کلیک کو نو موږ سره راځي دلته چې کم سولید کلر مونږ لګو دلته نه ایزیلی لګولی شو. بیا نیکسټ مونږ وګورو دلته لیکلی دی ګریډینټ هلکه زه څه کوم مور دین ون کلر پکې لګوم. نو که زه راشم دلته د ګریډینټ کې کلیک کوم نو داسې رالو سیم ایس دلته رالم شیپ پیل باندې مې کلیک کو او دلته رالم ګریډینټ کې مې کلیک کو دلته رالم او بیا مې کلیک کو څه باندې مور ګریډینټس باندې مور ګریډینټس کې کلیک کو دا به موږ سره ډیفرنٹ ټایپس اف کلر راغلي. که زه راشم دې کلر کې کلیک کوم او دا کلر څه کوم دا چینج کوم لایک دلته ما ریډ واغوستو صحیح ده. سیم ایس دې پوینټ کې مې کلیک کو کلر ته رالم او کلر کې مې لایک داسې واغوستو رالم دې پوینټ باندې مې کلیک کو چې کلر ته رالم او دلته نه مې څه واغوستو ریډ واغوستو نو دلته دا کلر موږ سره اپلای کېږي صحیح دی که نه. نو دا به موږ سره ګریډینټ کلرز راغلي. کو زه دې کې دا پوینټس کموم لا زیاتوم نو که دلته د پلس باندې کلیک کو پوینټس پکې زیاتېږي او که د کراس باندې کلیک کو نو موږ سره بس کېږي دا پوینټس په کمیږي صحیح ده. نو دا به موږ سره راغلي ګریډینټ کلرز راغلي. ها ګریډینټ کلر لګو نو راځو سمپل دی باندې به کلیک کو دخلته موږ څه کولی شو ګریډینټ کلر لګولی شو. شیپ آوټلاین ته رالم په دې شیپ آوټلاین کې بیا موږ سره دلته څه راغلی دی کلرز راغلی. نو کلرز موږ سره د څه راځي د شیپ آوټلاین به راځي. ها مور ویټ لګوم دلته نه لګولی شم. زه یم چې ما سره کوم د آوټلاین د ډیشز ټایپ کې لګوم نو دلته نه به ډیشز لګي لکه ویټ ته زه رالم دلته نه مې دا انکریز کو سیم ایس شیپ آوټلاین ته رالم او دلته رالم کلیک مې کو ډیشز باندې نو دلته بس کېږي دا ډیشز به موږ سره په دې بورډر باندې اپلای کېږي. مور لاین باندې کلیک کو مور لاین کې وګورو نو موږ سره څه کېږي دلته نور لاینز راځي صحیح ده. که د لاین کې زه علم ګریډینټ لاین علم لا نو لاین علم لا سولید لاین علم نو دلته نه ایزیلی لګولی شو مونږ. ها دلته رالم شیپ کې مې کلیک کو بیا موږ سره راغلی دی شیپ افیکټس. اوس په دې شیپ افیکټس کې مونږ وګورو داسې ټایپ لګو داسې ټایپ لګو داسې ټایپ 3D شیپ داسې لګو صحیح شو. شیډوز لګول غواړو نو شیپ چې کوم شیډوز راغلی دی هغه مونږ لګولی شو دلته ریفلیکشن پکې لګولی شو دلته صحیح ده. سیم ایس ګلو ټایپ مونږ لګو دلته به ګلو راځي مونږ سره. سوپ ایجز غوستل غواړو نو هغه به داسې راځي مونږ سره صحیح شو. داسې ټایپ کې مونږ لګو لایک زه رالم دا مې داسې ولګو صحیح ده. سیم ایس شیپ افیکټس کې مې کلیک کو 3D روټیشن والا زه ورکوم نو دلته 3D روټیشن والا ورکولی شو چې کم ټایپ مونږ لګو ایزیلی لګولی شو. ها دا ټول مونږ سره بسې اپلای کېږي په شیپ را سره اپلای کېږي. ها نیکسٹ زه رالم دلته دا مې ایڈجسټ کو داسې اور بیا مې کلیک کو څه باندې انسرټ باندې انسرټ کې رالم شیپس ته اور شیپس لایک ما دا یو شیپ واغوشتو داسې صحیح ده. اوس دې شیپ کې مونږ څه کو دې کې یو پکچر انسرټ کو
څه انسرټ کو پکچر انسرټ کو. نو دلته پکچر کې به کلیک کو شیپ پیل ته به راشو شیپ پیل کې به کلیک کو څه باندې پکچر باندې. اوس د پکچر کې ورک آف لاین باندې مې کلیک کو ورک آف لاین ته رالو اور سیم اس ته زه رالم دلته یو پکچر دی کې انسرټ کول غواړم لایک زه رالم او دلته څه کوم یو پکچر انسرټ کوم صحیح شو ایمیجز ته رالم او زه چې ما سره پکې څه یو ایډ شي دا یو پکچر دی پکې ایډ شي دلته به راشو انسرټ باندې به کلیک کو. نو که مونږ اوس دلته وګورو نو چې کوم پکچر مونږ هلته سلیکټ کو هغه دلته مونږ سره څه شو انسرټ شو. بیا چینج کوم دلته به راشو کلیک کو شیپ باندې شیپ پیل ته به راشو دلته به کلیک کو پکچر باندې دا ډیفرنٹ ټایپس اف پکچرز دي مونږ سره لایک زه رالم زه پکې څه لګول غواړم دا یو پکچر لګول غواړم زړ بکو دا پکچر برا سره لګي صحیح شو. نو دلته نمونږه پکچر لګول شو په شیپ کې ها دا اوس موږ سره یو شیپ راغلی که زه د شیپ له آوټ لاین ورکوم نو دلته به راشو کلیک بکو بس باندې ویټ کې موږ سره دا آوټ لاین راغلی. کلر ولا ورکوم را به شو دلته نه ولا کلر ورکو ریډ ولا ورکوم ما ولا ریډ ورکو صحیح شو. نو دا به موږ سره راغلی د شیپس راغلی. بیا رالم د شیپ باندې مې کلیک کو شیپ فارمیټ ته رالم په دې شیپ فارمیټ کې موږ وګورو دا به موږ سره سٹارټ کې سو شیپ پیلو شیپ آوټ لاین او شیپ افیکټس بیا نیکس موږ سره راغلی په دې کې ورډ آرټ سټایلز موږ سره راغلی دي چې کوم ورډ زه لګوم دا غي سټایلز موږ سره که زه راشم دلته یو ټیکس باکس راوالم او څه کوم داسې ډرا کوم دلته صحیح شو. زه رالم د دې شیپ پیل مې څه کو دا مې نو پیل کو او چې کوم آوټ لاین دی هغه مې څه کو نو آوټ لاین مې کو لایک زه رالم دلته ما ولیکلو کامل اکیډمي صحیح ده. د دې ټیکس سلیکشن به والو دلته لږ شان دی دا سایز انکریز کو نو کنټرول شیفټ پلس ګریټر سره مې دې سایز انکریز کو داسې ټیک تا کنه. اوس په دې ټیکس کې مونږ وګورو دا زه څه کومه سلیکشن مې د دې ځای واغوشتو او زم چې ټیکس پیل کلر چې کم دی هغه د څه کدا ته ریډ کا لا یلو کا لا راشه وایټ کا صحیح شو. نو دلته نه موږ څه کولی شو دا ټیکس دا کلر لګولی شو سپیسیفای کولی شو چې لکه زموږ د ټیکس ته پکې دا کلر وي لایک زه رالم ما بالکل وایټ واغوشتو دا ټیکس آوټ لاین ما سره راغلی دی. نو که زه راشم ویټ باندې کلیک کوم دا پکې موږ سره د ټیکس آوټ لاین دی چې کوم ټایپ آوټ لاین موږ لګولی شو. که زه راځم دا آوټ لاین بالکل وایټ علم وایټ په لګي صحیح شو. که زه وایم چې دا ټیکس ما سره راغلی دا د پسندر شنو کنټرول ای به پریس کو بالکل پسندر بشي صحیح ده. دلته رالم د دې دا سایز چې کوم دی دا ما دلته نه انکریز کو ټیک تا دا پکې موږ سره راغلی دی شیپس راغلی دی. شیپ کې مې کلیک کو دلته رالم کلیک مې کو د ټیکس افیکټس باندې نو دلته موږ سره ډیفرنٹ ټایپس چې کوم ټایپ موږ الو موږ سره سکیږي دلته نه لګول شو ها پرسپیکټیو شیډوز لګول غواړم لا موږ انر شیډوز لګول غواړو اوټر لګول غواړو دلته نه لګول شو ها ریفلیکشنز لګوم صحیح شو. سیمسترز بیول ټایپ کې زه لګوم 3D روټیشن ولا ورکوم نو د ټیکس دا روټیشن بس کیږي هغه شان به موږ سره ایڈجسټ کیږي. ټرانسفارم په کومه لکه زه رالم زم چې زما دا ټیکس دا چې کوم دغه سټایل دی هغه پکې داسې راشي دلته به راشو دلته کنټرول بټن ورسره پریس کړه داسې موږ سره رالو دلته راشو دې دا ټیکس چې کوم دی داسې وکړو دا ځان له یو سټایل لري. سیم اس دلته رالو کلیک مې کو ټیکس افیکټس باندې دا ډیفرنٹ ټایپس اف ټیکس افیکټس دي چې کوم ټایپ موږ لګو دلته نه لګول شو داسې لګو صحیح شو. نو دا ټول بګي موږ سره راغلي دي ټیکس افیکټس راغلي چې کوم لګول غواړو دلته نه موږ لګول شو داسې سټایل لګو ټیک تا. بیا نیکسٹ مونږ وګورو راغلی د ټیکس ډایرکشن کې کلیک کوله که زه داسې ډایرکشن د ټیکس لور کوم زه رالم زویم چې داسې ډایرکشن مونږ ورکو سیم اس ته زویم چې داسې ډایرکشن وي صحیح شو. زه رالم دلته مې داسې ډایرکشن واغوشتو ټیک تا. بیا مونږ نیکسٹ وګورو بیا راغلی د الاین ټیکسټ که الاین کې کلیک کوم میډل باندې نو میډل ته راځي سیم اس ته دلته رالم بوټم شو. اوس دا چې کوم ټیکس باکس ته دا بالکل دلته راوړو داسې موږ سره رالو الاین ته رالو الاین کې مې بوټم باندې کلیک کو بوټم ته راځي ټاپ ته راځي صحیح ده. نو دلته موږ دې دا الایمنت کولی شو ها دلته رالم کلیک مې کو څه باندې په کریټ لینک باندې. اوس دا کریټ لینک چې ما سره کم دی دا موږ په ټیکس باکس لګو فور ایگزامپل زه انسرټ ته رالم دلته نه مې یو ټیکس باکس واغوشتو دا یو ټیکس باکس داسې مې ډرا کو ټیک تا اور سیم اس دلته رالم بیا مې یو ډرا ټیکس باکس واغوشتو صحیح شو 2 ټیکس باکس شو. دلته رالم ایکوالز ټو ار ا ان ډي زه لګوم صحیح ده دلته رالم انټر مې کو. اوس دلته مونږ وګورو نو مونږ سره ټیکس دلته پاتې کیږي صحیح شو کنه. نو زم چې دینه بس دا کم ټیکس دی هغه د مونږ سره دی یو ټیکس باکس سره راوړي دوه ټیکس باکس شو کنه. نو دلته به کلیک کو دلته به راشو کلیک به کریټ لینک باندې او را به شو دلته به کلیک کو صحیح ده. نو چې دینه کم مونږ سره مزید ټیکس راغلی هغه څه شو هغه دې سایډ ته راوړي. نو که زه راځم دلته نه دا ټیکس ختموم نو دی هغه ټیکس مونږ سره موب کیږي دې سایډ ته راځي که دلته نه ختموم دلته راځي سیم اس دلته رالم ټیکس مې دلته نه ختم کو دې ځای کې مې ختم کو دا زه ختموم نو دا ټیکس د دې ځای نه مونږ سره سکیږي دلته واپس موب کیږي صحیح شو. نو د دې خپل کې یو لینک کریټ شو که دا لینک زه بریک کوم نو دلته نه مونږ سکولی شو بریک کولی شو
ټیک تا نو دا به موږ سره آل اباوت اف سو شیپس اوس موږ سره چې کوم دا کمانډز پاتې شو نو دا موږ په پریویس کلاس کې چې کله موږ دا ایم ایچ کمانډ کوو نو په هغه کې موږ ډیټیل سره څه کړو دا هم ډیسکس کړو دا هغه کې سیم دی چې کوم شیپ دی او کوم ایم ایچ دی په دې دوانو کې دا سیم راغلي دي نو دا ټول به موږ سره سو شیپ کمانډز بیا به ان شاء الله په نیکست کلاس کې بیا موږ د دې دا سمارټ آرټ چې کوم کمانډ راغلي دی دا به کو والسلام